تیر درس کې مشکل نشته نو یو دا کې مشکل استاد هغه لاکر چې وکړم استاد هغه کوډ چې ورکول کېده چې بيخي نه دقیقه همین پرون کوډ کې کاوه نو په زما کمپیوټر کې څه مشکل کوډ باید راکاو بیرته بیا راوستای نو چې دا کوډ یې بیرته سره کې نشته کوم ځای خلاص کوډ یې بیرته ایسته کې صحیح ده مثلا ما سره داسې اول به فایل جوړ یو فایل دی صحیح ده دا به اول سیف کما یې بدل تراشي به کنټرول اس نه استفاده وکړي او مثلا چیرته واړم ډیسکټاپ کې واړم دی اوسنی ډیسکټاپ کې واړم نو ګوري ام دې نوم باندې سي دي افغان سیف شو اوس پاسورډ ورکوم هغه دریم ډول چې پاسورډ بیخي په وړي سي دا نو هغه موږ سره دا انکریپټ پاسورډ دا یو دی دلته به پاسورډ ورکړي کلیک ورباندې وکړي پاسورډ صاحب راشي انټر او بیا پاسورډ ورکړي انټر صحیح ده او بیا بل شي کنټرول اس دا به سیف کی کلوز به کی او اخر کې به سیف کوډ نو وروسته به یو ځل سیف کی چې هغه کوډ هم د پاسه سیف شي صحیح ده بیا وراشي دی ورته کله فایل ادرس درته معلومي خو مغز نه ډایرکټ لکه دا را خلاص کا او یا دې او یا خطر کدا چې اوپن نه خلاص کی صحیح نه ګوره لکه مثلا د تراشه نو بلنک ډاکومنت تلارسا او اوپن تراشه اوپن کلارشه سرسه په نوم افغان په نوم باندې تاسو وی چې کله را خلاص شي چې کله پاسورډ ورکړي انټر وکړي دا اوس پاسورډ لري کله بیرته کلوز کوم ډایرکټ دا پاسورډ لري نو دې لپاره چې دې پاسورډ ختم کو اول به دا پاسورډ دلته انټر کی ورته بننه و دې فایل ته چې دې ته داخل تلاړ بیا وراشي دلته انکریپټ پاسورډ ته باندې وکړئ کو کې دې برخه کې دا پاسورډ په ډیلیټ کی او کې وکړي دوه کې نو وروسته په کنټرول سیو وکړي سیو نو وروسته چې کله دا فایل خلاصې تاسو سره به دې باندې هغه نه وي صحیح ده ها په دې انفو برخه کې دلته یو آپشن دی معنا پاتې پام منو شوی ورته ها هغه دلته کار کوم پراپرټیز کې صحیح ده پراپرټیز کې هم تاسو سنا خبرې کړې وي چې دلته ټایټل ورکې دا ورکې تنا کسټمایز پاتې معنا صحیح ده دا مهم دی په کسټمایز کې مثلا یو فایل دی یو پروژه ته جوړ کړو بل کسه غواړي چک کی نو دلته راشه چک باید انتخاب کې او د دین وروسته چې چک باید انتخاب کې دلته ورته وی چې یاره دا ټیکس باره کې وي د چا په واسطه باندې چک شوی دی ټیکس یعنی د لیکلو په شکل دی وي کله تاریخ په شکل وي تاریخ دی کې ډیر نور شیان هم شته بغیر د چک نه چک دی کلاینټ دی ډیټ کمپلیټ په کوم تاریخ کې ډیټ کمپلیټ دی واسطه بدلته ډیټ اخلي ک نمبر ډپارټمنټ په نمبر کې راځي اول نمبر ډپارټمنټ دویم دریم ته په نمبر اخلي صحیح ده کله چې یو سوال چې یاس او نو باندې جوابيږي یاس او نو بتا فعلا د ټیکس باندې کار کوم څه باندې ټیکس باندې او ټیکس کې مثلا چک دا چا چک کړی دی چیکر یې څوک دی د دې چیکر دی خان دا یو دی اجر کلیک ور باندې وکړه وای چک بای خان صحیح ده دلته اضافه شو نور شیان په اضافه کړی شي دا یو کمانډ چې دا دلته چې ته اټ کې څه پراپرټیز ته اضافه کیږي دلته تاسو راځي صحیح ده نو دا معنا پاتې ځکه مرته کار وکړي نه زما عادت دای چې کمانډ نه پرېږدم ماشاءالله ته صحیح ده لدین ورسته وس مو تاسو نن په پرینټ باندې کار کوو څه باندې کار کوو پرینټ د پرینټ نمخ کې بل ایډیټینګ وکړو دا ماولی کو اوس خدا د دې او د لاندې ټیکست فرق نه کیږي نو دا به د عنوان په شکل باندې راشي څه په شکل باندې راشي عنوان نو دا بولډ کا دا بلې کلک زره او داسي دا سیزم لګړ کا یا دې ذکر راشه کنټرول بریکټ دا بریکټ دا او دې سره ورکې کیږي صحیح ده بریکټ کو سونه کنټرول سره یا راشه دا بٹن کنټرول به شفت هم نيسي د دې بٹن سره هم دیتی او دې سره به شفت نيسي ها کنټرول شفت او دا بٹن دې ته دا ګریټر دین او لیس دین سین وي او دا بریکټ دي کو سونه نو لګ مې داسې برابر اوس د سلیکشنو ډیزاین امر کوم او یا مچ دا دې بس یو دو پاراګراف وی کاپی اوس راځم کنټرول جی به د کیبورډ نه پریس کی ګوره وزدي وظیفه سره ټیکست ګوره برابر شو چوکاټ کې لیکل زم جسټیفای شو را روانې دا مونږ دلته وکړو دا کمانډونه نو لږ دا برابر شو ما سره کوم مثلا غواړو عنوان سرنګ دیم لږ زره متفاوت وي فرق دی ولري رنگ مرته چینجول شو مشکل پکې نشته صحیح ده او اوس زغوالم دا پرینټ کما سیو کول او غینو زغوالم پرینټ کما نو د پرینټ وظیفه څه ده کوم مثلا امکان دی ولري سو پښتنو کې کوم ځکه امتحان کراوي what is print څه دی نو موږ print ویو د print is
the command which change our hard copy to our soft copy to hard copy. نو ډیر د لپاره ډیر تعریفات شته خو ساده ماته دا ښکاري صحیح ده ډیر یو سمپل تعریف دی او ښه معنا هم لري. نو د پرنټ وظیفه دا ده چې زمونږ دغه د پروګرام په شکل باندې ډیټا چې دا په هارد کاپي کې یا په ورقه کې راولي مونږ ته که هر څه وي صحیح ده. دا کمان چې دی دې لپاره دی چې اور سافت کاپي چینج ټو هارد کاپي باندې دا موږ د پرنټ کمان مربوطه سره خبره وا. د دې شارټکټ چې دی CTRL جمع P دی دا شارټکټ دی موږ سره ډیر ساده. او د دې کمان لپاره به موږ لاړ شو فایل ته او فایل کې ورا شو پرنټ باندې وکلیک وکړو او چې کله موږ پرنټ باندې کلیک وکړو د پرنټ مربوطه آپشن به راځي. دغه ساحه ته پرنټ پریویو ویل کیږي یعنی د پرنټ نمایشي صفحه دایمي نه نمایشي دا موږ نږدې کولای لري کولای هم شو داسې سینا خی چې ستا فایل به داسې په دې شکل به راځي در سره. له دې نه وروسته چې پرنټ ته راشو پرنټ کې نه مخکې نورې خبرې دي څو دانې د دې کاپیانې وباسي ته دلته کاپیان تعداد ورکړې 10 کاپي 20 کاپي کتاب چاپې بل څه کاپیانې ولري کاپي زیاتولی شي. اوس دغه کاپیانې زه ګورم څومره قبلوي مثلا 0 پورې زه ورته یم چې ورکړه 10,000 پورې کاپیانې قبلولی شي څومره او چې کله ته انټر کې اتومات به ستا فایل پرنټ ته لاړ شي چېرته به لاړ شي پرنټ ته. زه ورته یم 10,000 نه زیات غواړم کېږي ښه د دې تعداد ډېر زیات دی زما مخکې هغه مشخص عدد په ذهن کې خو اوس مې نه دی یاد خو دا چې ته څومره کاپیانې ورکوې 0 نه خو بره درته وباسي او د 0 نه بره زموږ ستاسو ضرورت هم نه پېښېږي ښه یو کتاب نهایت د 1000 صفحې 2000 10,000 صفحې اوس زه دلته ویم چې 100,000 1 2 3 نو ګوره ما ته وایي چې د 10,000 نه زیات تا ته 22,906 22,906 پورې ته کولی شي کاپیانې د یو فایل نه واخلې 22,906 کولی شي موږ د یو څه نه کاپي واخلو نو صحیح ده. نو دا زموږ تاسو د کاپي اندازه ده د پرنټ کې د کاپي اندازه ده چې کاپیانې ترې راوباسي پرنټ خو اوریجنال شو. بیا له دې نه وروسته راځي پرنټر برخې ته تاسو چې په کمپیوټر کې امکان دی ولري 2 3 4 لس پرنټر انسټال په دفترونو کې پرنټر زیات وي ته به دې کې ځان لپاره هغه پرنټر چې ته ورته لاسرسی ولري هغه انتخابې صحیح ده. او کوي چې نوې پرنټر ما انسټال کړي او هغه دلته راولم بیا به اډ پرنټر باندې کلیک کړئ څه باندې اډ پرنټر باندې نو بیا به دلته تاسو د پرنټر نوم راشي اتومات لکه اوس ما سره خو نشته که نه دلته به تاسو سره سمپلی نوم به راشي او ته به د اوکې باندې کلیک وکړي هغه پرنټر به دلته د لیست کې تاسو سره راشي چېرته به راشي د لیست کې به راشي. او ته داسې هم کولی شي چې ته زه همیشه د یو پرنټر نه کار اخلم هغه پرنټر د دایمي اوسي ما سره یعنی ډیفولټ دی اوسي ډیفولټ ته به داسې ټیک مارک وي او دا د کوم ځای نه کېږي دا اوس د وینډوز خبره ده که چا وینډوز صحیح ویلي پوهېږي چې مطلب ډیفولټ پرنټر زه کوم ځای نه انتخابولی شم. نو پرنټر ما دلته څه ولیکه پرنټر او سکینر برخې ته به لاړ شو let me check it printer and scanner اړه پرنټر دې زموږ سره یو بل مینیو دا ډیوایس ان پرنټر دلته برا شو ډیوایس ان نو دا پرنټر وفیدا متوسطه دلته تاسو سره زما بل څه کې هدف دی تاسو ډېر پرنټر انسټال دي هغه پرنټر چې ته دایمي په غواړې پرنټ وکړي نو ته بار هغه باید انتخاب نه کړې هغه یو باید داسې همیشنی انتخاب وي هغه څنګه انتخاب وي هغه ته ډیوایس ان پرنټر ته وینډوز کې راشي او پرنټر باندې به داسې رایټ کلیک وکړي ورته به ووایي چې سیټ ډیفولټ سیټ از ډیفولټ پرنټر دا زما دایمنی پرنټر شو دایمي پرنټر مې شو لکه موږ دفترونو کې ډېرې پرنټر لرو خو هغه یو ما سره نږدې دی او هماغې نه زه ګټه هم اخلم او هغې ته زه اجازه هم لرم نو زه باید هغه ځان لپاره دایمي کړم نو هغې لپاره موږ څه کار کوو هماغه پرنټر باندې به رایټ کلیک وکړي او سیټ ډیفولټ پرنټر باندې به کلیک وکړي دا به موږ سره ډیفولټ شي او اوکې به دلته اوکې شو که نه ټیک مارک شو صحیح ده. اوس راځه ووډ ته په ووډ کې به هم تا سره هم دا پرنټر راغلی وي دا فایل یو ځل سیوم سیف او راخلاصوم بیا راځم پرنټ ته
کیبورډ شارټکټ نه کنټرول پی. مایکروسافټ ایکسپیس زما دایمي پرنټر دی، نور هم لرم خو دا دایمي شو. پرنټ ټو فایل څه وظیفه لري؟ په دفترونو کې پرنټر باندې بیروباري ډېرې ورکې پیره روانې، څوک یو ځای نه پرنټ ورکوي، څوک بل ځای نه پرنټ ورکوي، او ته وایې چې زه دا پرنټ ورکوم دا زما د په نوبت کې ولېږي، چې کله دا نور څنګه خلاص شو زما د نوبت ته ور وغورځېږي زما پرنټر. نو دا مهمه خبره ده که نه؟ نو د دې لپاره به پرنټ ټو فایل باندې کلیک وکړي. څه باندې؟ پرنټ ټو فایل. نو تا سره به یو کاپي راشي او هغه به هلته اتومات سیف شي. نو چې کله څنګه دا پرنټر فارغه شي ستا ورکې به پرنټ کړي. صحیح ده؟ دا پرنټ ټو فایل کې پرنټ ټو فایل کې پرنټ ټو فایل نوبت درته نیسي. څه درته نیسي؟ لنډې داسې کوي کوم تا ته نوبت نیسي د پرنټینګ لپاره. او که دا ټیک مارک نه نو بیا پته نه لګي تا نه به نور کسان مخکې کېږي. چا چې دا پرنټ ټو فایل والي د هغې نوبتونه به مخکې کېږي درنه، یا کېدای شي بیخي پرنټ هم نه شي. صحیح ده؟ نو دا خبره ده. یا پرنټر دی ګل دی، ګل دی، او چې کله ته وایې چې څنګه روښانه شو اتومات دې ماته دا زما فایل پرنټ کړي، نو بیا به پرنټ ټو فایل آپشن تا سره انتخاب وي. نو دا ډېر مهم دا باید همیشه انتخاب دی. بل پرنټر پراپرټیز ده. دا پرنټر پراپرټیز د هر یو پرنټر فرق کوي. په بازار کې موږ تاسو سره عام پرنټرې چې دي ډېرې دي ښه، خو په دفترونو کې ډېرې استفاده چې کېږي مثلا ایچ پي نه کېږي، ایچ پي مثلا سوني د مختلفو کمپنیانو دي. صحیح ده؟ او که تا سره هر یو پرنټر انسټال وي د هغې خپله پراپرټیز وي موږ سره مشخصات یې سره. او مشخصاتو کې دا خبرې دي، ګوره یو څو لنډې خبرې دي. دا کارونه موږ د دې ځای نه هم کولی شو او بل نورې طریقې شته هغې ځای نه به هم کوو. دا ورکه دي ولاړه راته پرنټ شي که داسې پرته. نو پورټریټ او لنډسکیپ، پورټریټ لنډسکیپ داسې پرته او پورټریټ ولاړه. صحیح ده؟ اډوانس ته راشي اضافي اپشنې دي. دا د ورکې سایز دی، پیپر سایز، دا ډېر مهم دی. موږ چې ورکه چاپو کېدای شي زموږ سره پرنټر کې ډېر امکانات دي، ډېرې ورکې پرنټولی شو، خو موږ به هغه انتخابو چې موږ سره هلته هغه ورکې موجودي. نو لیټر چې دا انټرنیشنل صفحه ده، A4 ده، ټوله دنیا کې دې نه کار اخیستلی کېږي. دلته اضافي نور هم شته دی، A4 A3 A2 ته کولی شي دې انتخاب کړي. صحیح ده؟ نو دا ورکه کولی شي دې نه چینج کړي. دا تنها د دې نه موږ نشو کولی ښه. نو دلته راځو خپله لیاوټ کې بیا دا خبرې موږ دلته وایو سایز دا لیټر دلته را روانې دي، خو دلته هم یادوري ضروري ده ښه. بیا راځم دې نه وروسته پرنټر پراپرټیز کې نور داسې خاص شی نشته ښه. دا درته وایي چې مطلب پرنټر تا سره فعال آف دی که آن دی، خو معلومه ده چې آف دی فعلا نشته ما سره. صحیح ده؟ او جی پی جي تصویر تاسو درکوي، دوی تصویر دی ما سره، او دا وروسته کینسل کړه. په دې باندې موږ تاسو کولی شو په دې پرنټر تنها دا نه چې ورکې چاپ کړو، عکسونه پرې چاپ کړو. نو عکسونه چې موږ چاپو څه ډول دی راشي؟ دا د عکس کوالټي یا کیفیت دی ده چې جی پی جي شي تا سره پینج شي سره کم شي. صحیح ده؟ هغه کوالټي باندې دا تاثیر لري. دا هغه وخت کې دا اپشن موږ چینجو چې عکسونه چاپو په پرنټر. ښه، نو د عکسونو لپاره دا وورډ پروګرام نه دی، هغې لپاره فوټوشاپ دی. صحیح ده؟ نو دې نه موږ استفاده اصلا نه کوو، خو دلته اپشن یې ورکړی. کله کله کېدای شي ورته موږ پکچر تصویر راولو پرنټ کړو. اوس څه درته پرنټ کړي؟ ما سره یوه صفحه ده، که چېرې دا صفحې مثلا زیاتې وي، ما دلته ولیکل چې RAND مثلا 50 او بل انټر. نو ما سره فعلا 132 1 صفحې باید زیاتې شي که نه؟ ښه پیج ون نه صفحې زیاتې شو، خو کله دې ځایونو کې وروسته موږ ته ښیي وروسته ښیي موږ ته ده. اوس که موږ سره ډېرې صفحې او موږ ټولې نه پرنټوو، یو مشخصه ورکه پرنټوو، نو د دې لپاره باید څه کار وکړو؟ را به شو دلته پرنټ ته او دې برخه کې ورته انتخاب وکړو چې پرنټ آل پیجز ټولې صفحې راته پرنټ کا، او کرنټ چې کومه صفحه کې زه موجوده یم، او کسټم پرنټ چې تا یو ځای ورته یو صفحه ته خپله په خوښه ورکړي، 12مې صفحې نه تر 14مې پورې دا راته پرنټ کا، ډایرکټ 10مه صفحه راته پرنټ کا. صحیح ده؟ دا نو دلته کسټم زموږ په خوښه باندې خبره ده. موږ ته جدا دلته لاندې یو ادرس راکوي، ادرس کې ورته ټایپ کوو. صحیح ده؟ پرنټ سلیکشن څه کار کوي؟ داسې راغلی دې صفحه کې دغسې تنه غواړم پرنټ کړمه، دا انتخاب شوی ځای، نو راشه پرنټ ته، نو تا سره به اتومات سلیکشن راغلی وي. سلیکشن فعاله شو، مخکې نه و فعال ځکه موږ انتخاب نه و کړی. سلیکشن او هغې نه وروسته انټر او یا راشه دې پرنټ باندې کلیک وکړم، نو سره به هم دا ځای پرنټ شي. دا د سلیکشن مربوط خبره وه.
صحیح دا کسٹم پرنٹ باندې پوه شو. ډاکومنټ انفو هغه و چې پرون مونږ ویلي هغه انفارمیشن هغه کته ته نه غواړي چې پرنټ شي هم دې ځنه پرنټولی شي. صحیح ده. لیست اف مارکاپ وروسته درسونو کې مونږ وایو مارکاپ راته پرنټ کا سټایلونه راته پرنټ کا دا اضافي شیان دي. صحیح ده. نو دا روان دي وایو بیا. ښه اوس زه به راشم اول به دې ته یو پیج نمبر به ورکړم دې صفحو ته پیج نمبر نه لیډر ته دې کې به سمپلي ډبل کلیک وکړم را به شم پیج نمبر ته او پیج نمبر لاندې ورکړم بره ما پیج ته روان دي وایو یې ښه د دې که زده کې که زده نه کې خو وروسته روان دي جدا لیکچر ما داسې یو پیج نمبر مې واخیست د دې لپاره چې جفت او تا کې صفحې معلومې شي. دا مونږ سره فلحال تا صفحه ده بیا جفته ده بیا تاکه ده بیا جفته ده. اوس که ته وایې چې د یو فایل نه تنها جفتې صفحې راته پرنټ کوي یا تاکې هغه هم مونږ کولی شو دلته. نو دلته راشه ګورئ only print odd pages تنها راته څه کار وکړه odd pages راته پرنټ کا یا ابن تاکې جفت یا تاکې دغه شی مانم انګلیسي کې غلطېږي زه به چک کوم چې دا ابن یې څه ته وایي او اډ یې څه ته وایي. صحیح نه خو زه صرف دومره پوهېږم چې دا باید پوه شو دې باندې چې څه خبره ده. اول لازم اوټ ته اے ډبل ډي اوټ تاک ته وایي ابن جفت ته وایي. صحیح ده. نو ګورئ ما سره اډ نو ډکشنري دومره مهم شی ده موږ سره کمپیوټر کې باید وي. اوډ مطلب تاک ابن جفت که ابن دې انتخاب کړي تنها به تاسو سره جفت صفحې پرنټېږي تاک باندې پرنټېږي او که دا د یو بل مخالف دي. صحیح ده. نو دا خبره شوه پیجز کې مونږ ته ځای راکړي. پرنټ ون سایډ مونږ سره دوه قسمه پرنټرې دي په بازار کې یو مخ چاپوي دوه او نمونه به زمونږ ځای دا یو مخ والا چې دي ته لیزر جیټ ویل کېږي. صحیح ده. او لیزر جیټ او دی بل ته ډوپلیکس ویل کېږي. ډوپلیکس دواړه طرفونه چاپوي. یو ورقه اتومات دا په دې باندې مونږ چاپولی شو خو مونږ به ورقه خپله او ډوپلیکس کې خپله پرنټر تا ته ورقه تاوي هلته هغه لري آرې لري آرې ورته وایي ښه په انګلیش کې ورته آرې وایي سیسټم لري خپله ورقه آرې. نو دا کار مونږ کولی شو له دې ځای نه پرنټر ته به راشو نو راشه مونږ سره ون سایډ او دواړه سایډونه دي. مینولی پرنټ د کې انتخاب کړي ته به خپله ورقه ورته بدلې او که ون سایډ انتخاب کړي یو سایډ به سره چاپېږي او که پرنټر د ډوپلیکس تا ته به بیا ډوپلیکس آپشن هم درکړي. صحیح ده. فلحال مونږ نه لرو. بله خبره کلیکټ ده. کلیکټ باندې ډېر ساده زه تا پوه کړم لکه مونږ سره ورقې دي دا ورقه ما سره اے ګروپ ده. صحیح ده. لکه د امتحان ورقه ده فار ایگزامپل دا ورقه ما سره بی ګروپ ده. بی ګروپ او دا ما سره اے ګروپ ده. ښه اوس دغه دوه ورقې زه پرنټوم اضافي لاندې سره فلحال مونږ کار نه لرو. دا دوه ورقې دي یو اے ګروپ ده بل بی ګروپ ده. نو که ته غواړې چې مطلب دا ورقې داسې تقسیموي خلکو ته چې اول اے ګروپ ته ورکې بیا بی ګروپ ته خوا په خوا کسان ناست دي نو ته به کلیکټ انتخابې ته به څه انتخابې کلیکټ تا ته به دا دواړه ورقې پرنټېږي اول به اے راوځي شاته به بي بیا به اے بیا به بي. صحیح ده. دوه په دوه دي مثلا یو اے بیا بي ګروپ ورقې شوې داسې قطار د سره اے ورلاندې بي بیا ورلاندې اے بیا ورلاندې بي توضیح لپاره یو ورقه توضیح کې نو ته به د کلیکټ نه استفاده کې د څه نه به استفاده کې د کلیکټ نه او کوي چې نه اول دې دا اے ګروپ ټول لس نفر اے ګروپ کې دي دا لس ور ټول چاپ کا بی بی ګروپ چاپ کا جدا جدا چاپ کا نو ان کلیکټ به انتخاب سب انتخاب ان کلیکټ نو ګوره دلته موږ ته خودلم دي ښا د دینه موږ مفهوم اول صفحه ټول چاپ کا به دویمه ټول چاپ کا به دریمه اول چاپ کا دویمه دریمه به کاپی نه. صحیح نه. ډیر ساده مې پوه کړی ښا دې کې خلک ډیر مثالونه ورکړي ډیر ساده سیمپل پورټریټ ورونټي علاقه ته چې موږ سره او دا د ورکه هغه ده چپاوي داسې پروت حالت کې وی چې ولاړ حالت کې وی نو پورټریټ او لانډسکیپ. صحیح ده. خدا کار مونږ دلته نه کو دا غلط دی ته په ډیزاین کې دا کار کې مخکې لدینه چې ته ورکه یو شی جوړې هغه ولګوره چې پروت حالت کې دی که ولاړ کې دی بیا هغې نه وروسته به بیا راځي دلته. ښه
بیا راځو پرنټ ته. دا د ورقې سایز دی لکه هلته چې موږ سره راغلی لیټر نه سمال وي، ټابولیټ وي، لیجر وي، دا هلته اندازې موږ سره په انچ باندې دي. 8.15 انچه په 11 کې، 8.15 انچه دا په انچو باندې ده. ښه صحیح ده. مور اضافه ستا دا یو سایز هم ستا سره نشته، ته اضافه غواړې خپله جوړ کړې، مور پیپر سایز باندې کلیک وکړه، راشه دې کې ورته خپله ورکړه. مثلا یو څه وي، یو غاټه لوحه چاپې 10 مترو کې راته چاپ. سټانډرډ حالت دې څومره ده؟ هغه A4 د A4 سټانډرډ دی. صحیح ده. سټانډرډونه خو شته سره، لیست دی سره. سټانډرډ ورکو چې کومې دنیا کې مشهور دي د هغې لیست دی سره. دا ګورئ ډولپ پاکټې خط چاپې ډولپونه دي تا سره. صحیح ده. او عمومي خو لیټر ده، عمومي لیټر ده. صحیح ده. ښه ګورئ دلته دې کې آپشن نور هم شته دی. فرست پیج، ادر پیج، ډیفالټ، اټومیټیکلی. دا آپشنو کې موږ هیڅ چینجز نه راولو، خپل کمپیوټر اتومات به دې کې هغه راولي تغیرات. دا دلته موجود وي. صحیح نه. دا پریویو ده موږ تاسو سره. ښه اوس دا کوم سیټینګ چې موږ وکړې دا د مکمل کتاب یا ډاکومنټ لپاره دی وي که دس پوینټ د انتخاب شوي ځای لپاره دی وي، نو دا ډېر مهمه ده. مثلا ته څه وې، ته وې چې زه ورقې کې مطلب دغه اوله ورقه چې کوم ده دا ولاړ شکل کې راته ولاړ شکل کې مه کوه، پروت شکل کې راته وکړه. نو د دې لپاره به سیټینګ کې که نه، سیټینګ به چېرته راځي؟ دلته به راځي. ورته وې دا ماته لنډسکیپ کا، او دغه سیټینګ چې ما وکړې د اولې صفحې لپاره او که د نورو لپاره مه کوه. نو د دې لپاره به مونږ چېرته لاړ شو؟ دلته به پیپر سایز ته لاړ شو یا به پیج سیټ اپ ته لاړ شو. چېرته؟ پیج سیټ اپ ته. او ورته وایم دس پوینټ همدغې صفحې لپاره دا تغیرات راوله، نورو کې مه راوله، هغه خپل شکل کې پرېږده. نو اوکې که اتومات به دا اوله صفحه به داسې پرنټېږي او نور به په خپل شکل پرنټېږي. نو دا هم څومره مهم کمانډ دی باید زموږ زده وي. صحیح ده. له دې نه وروسته مارجن یا حاشیه. مارجن ویل کېږي دا کله چې موږ تاسو پرنټ وکړو د دې کې دا شاوخوا ته خالي ساحې چې راځي نو مارجن دی ته وایي. نو دا مارجن د کمپنۍ حالت کې موږ کولی شو او دلته ورته کولی شو چې چینج کړو، بدل کړو. بعضې ورقې موږ غواړو چې پوره دا خالیګاوې دې پکې رانه شي، دا دې پکې یو هم رانه شي. صحیح ده. نو دا دې رانه شي، موږ دې باید فول سایز کې واخلو. نو ته دې نه مارجن کولی شي سیټ کې. نو ګورئ دا نیرو چې دی کې خالیګاوې به ختمې شي. موډریټ په دې شکل یې کا، وایډ په دې شکل شو. دا مارجنې دي. کتاب په شکل باندې دی وي، کتاب شکل باندې لکه د دې ورقې مخامخ ته بله ورقه راغله، د هغې مخامخ ته بله راغله. نو دې ته میررډ ویل کېږي، عینې شکل باندې. صحیح ده. نو دې کې دا کوم یو چې دی نورمال دا یادي حالت دی. صحیح ده. پیج پر شیټ. اوس که چېرته ته داسې وې چې مطلب په یو ورقه کې تاسو سره معلوماتونه ډېر زیات دي، زه به داسې وکړم دا ټول به پاک کړم. دلته به راشم یو عنوان به ورکړم افغان او RANT او شپ کوس شروع او دلته ما داسې د یوې صفحې په اندازه باندې نوټ واخیستو. خو دا د یوې صفحې نوټ زه غواړم په نور زیاتو صفحاتو باندې تقسیم کړم. مطلب دغه صفحه دې په څو صفحو تقسیم کړم، په دوو کې دی. لکه موږ کتاب لیکو که نه، مسلسل لیکو لیکو لیکو، خو زه ورته وایم چې دا په دوه صفحو، دا هره صفحه په دوو تقسیم کا، یا دا هره صفحه په څلورو تقسیم کا، یا په شپږو تقسیم کا، یا په اتو تقسیم کا. صحیح ده. نو دا کار موږ سره دلته پاسبل دی، امکان دی، امکان لري. نو دلته بیا شیټ ته موږ راځو. نو ګوره دوو باندې چې تقسیم کړي د یوې صفحې معلومات به دوو کې تاته پرنټ شي، په څلورو کې غواړي. صحیح ده. دا د کتابونو لپاره دي ښه، او یا شپږو کې غواړي، یا مثلا غواړي اتو کې غواړي. صحیح ده. یا چې شپاړسو کې دې راته پرنټ شي. دا امکانات موږ سره شته. لکه وړې وړې کتابونه چې موږ چاپو کړه د هغې سایز په مطابقت به موږ دا او هماغسې تقسیموو. نو دا موږ سره د تقسیمات دي. او ون پیج همدا اول یو صفحه کې راته پرنټ کړه. پیج سیټ اپ ته راځو. هماغه خبرې چې موږ هلته وکړې دی خلاصه ده ټوله، دی سمري ده. اولې مارجن دی، ته کولی شي دې نه مارجن لینډسکیپ کې، پورټریټ کې. دغه حاشیه ته کولی شي له دې نه ځان لپاره زیات او کمه کې. عادي حالت کې دا یو وي ټول، چپ نه پاس نه لاندې ټولو ځایونو نه یو وي. بل یو څه لرو ګټر، هغه د سټیپلر ځای ته ویل کېږي.
هغه د صفحې په کوم طرف کې راشي عموما چپ طرف کې راځي که ته غواړې پاس ته راشي پاس ته به هغې ته خالي ځای پرېږدي که رایټ هلته بیا لږ اضافي خالیګاه ورکوي نو دا ګټر دی ښه ګټر سټیبلر ځای اضافي فاصله هغه کوم ځای کې راشي تېریز نه کولی شي چې هغه ګټر ورته څه کړي برابرې کړي ها دا خو لکه دلته ما تاسو ویلې که نه میرر دوه صفحې باندې تقسیم کراتا میرر شکل کې که ګوره دا د صفحو شکلونه د بوک فولډ کتاب کې که مونږ چې کتابونه چاپو بیا دلته بوک فولډ انتخاب کړو یا لدیز نه په دوه وي تقسیم کړو یا وایو چې ریورس بوک فولډ په مطبوع کې ورقې سرچپه چاپوي د ماشین لپاره هغې ماشین لري که نه یو ورقه چې کومه چاپوي هغې ته هغه چې عمومي کومه ورقه هغوی چاپوي هغې ته پلیټ ویل کېږي یو پلیټ یو قسم ورقې دي ښه ځانګړې پلیټ نو تا ته وایي چې پلیټ راته پرنټ کړه چې مونږ کله دا پلیټ پرنټو دا کوشش کوو ریورس سرچپه یې پرنټ کړو او هغه بیا چې په ماشین باندې کېږي ماشین کې سیده شي لکه ماشین چپه یې که نه داسې نو د هغې لپاره چې کله ضرورت راته پیدا شي نو تیار دلته راځو مونږ تاسو ریورس ورته انتخابو ریورس بوک فولډ داسې سرچپه او بیا ماشین بیرته را سرچپوي اوس دا دومره تغیرات چې تا راوسته او ته وایې چې دا زما سره دایمي شي هر وخت زه په همدې شکل پرنټ کوم نو سیټ از ا ډیفالټ باندې به کلیک کړې نو هر وخت چې ستا سره ورقې پرنټېږي دغه سیټینګ چې تا کړی هماغه شکل کې خو دې نه مونږ ډېر استفاده نه کوو صحیح ده دا دایمي حالت اخلي مونږ سره پیپر مو ویلې صحیح ده ما خبرې وکړې دي لیاوټ ته مو ویلې مطلب دا ګوره کنټینیوسي دا مدار دی راشي نیو کالم دا مونږ وروسته وایو ښه دې باندې کې اضافي ډېرې خبرې شته په پرنټ کې چې څومره مخکې ځي ځه ډفرنټ آډ پیج جفتې تپې صفحې راته مه چاپو تاکې چاپ کړه تاکې جفت دا خبرې ټولې مونږ ویلې بارډر جدا موضوع ده دې باندې به کار کوو صحیح ده نو دا خو پرنټ د کمپیوټر کې داسې یو خبره چې یو آپشن لږ ذهنو کې راغلی مونږ لږ ذهنو کې خو نه شو ویلی که نه نو هغه چې کوم ټاپک مطابق عنوان مطابق راځي زه به تا ته کار کوم صحیح ده نو دا د پرنټ مطابق څه خبرې وي مونږ تاسو سره ها پرنټ زموږ تاسو سره ته ورسېدو شیر همدغه معلومات چې تا دلته راغت کړي دي غواړي یو چا سره شیر کړي خو دې لپاره نیټورک او انټرنیټ دواړه ضروري دي نو که دا نه وي مونږ نشو شیر کولی صحیح ده دا خو د شیر خبره ده نو شیر ته کوم ځای کې شیر کولی شي ایمیل په ترو باندې کولی شي شیر وډ پیپل یو مشخص کس سره کلاود په نوم باندې یو ډرایو ده هغه کې کسان ورته کولی شي هلته کې پوسټ بلاګونو کې بلاګ بیا تا دې لپاره انټرنیټ ویلي چې بلاګ څه ته ویل کېږي بلاګ کې غواړې پرنټ کې یا پریزنټ آنلاین بل چا سره شیر کړي نو دا موږ سره د شیر مطابق خبرې دي عملي درته کار نشم کولی سوري صحیح ده نشته در سره انټرنیټ نشته ایکسپورټ ډېر مهم اپشن دی مثلا دغه معلوماتونه چې تاسو کړي ته د وورډ په شکل نه غواړي پی ډي اف په شکل پی ډي اف زموږ تاسو دا امکانات راکوي چې یو فایل زموږ چې دی هغه پرسونل شي موږ سره څه شي پرسونل شي پی ډي اف دا موږ سره پرسونل شي یعنې ته نه موږ ترې استفاده وکړو دا ګروپ ولګوم خوند نه راکړي نو پی ډي اف کې دا خبره ده چې یو فایل موږ کلپ ساتو غواړو چې جوړم کې هغې کې څوک تغیرات را نه شي وصلی تنها دې ولوستلی شي نو بیا موږ چیرته ځو ایکسپورټ ته ځو ایکسپورټ ویل کېږي اخراجولو ته د وورډ نه دا فایل اخراج کړه یو بل فارمټ ته یو بل شکل ته صحیح ده نو دې لپاره فایل ته موږ راځو په ایکسپورټ باندې کلیک کوو کریټ پی ډي اف دوه قسمه فارمټ موږ ته په ایکسپورټ کې راکوي څو فارمټ راکوي دوه یو ته ویل کېږي ایکس پی ایس چې دا په وینډوز کې راغلی او بل پی ډي اف چې دی هغې لپاره جدا پروګرام انسټالیږي بیا هغې کې راخلاصېږي موږ سره نو دا دوه قسمه فارمټ مونږ کولی شو د ایکسپورټ کمانډ په ترو باندې څه کوو استفاده کوو نو راشو دلته ګورئ مونږ تاسو ایکسپورټ ته راځو او ګوره وی پریویوس لیاوټ فارمټینګ فون ټول هر څه پکې راځي هېڅ تغیرات پکې نه راځي نو ګوره کریټ په دې باندې کلیک وکړه چې کله مونږ کلیک وکړو دا عین سیبس غوندې دی خو سیبس کې دا کمانډ نشته دی صحیح ده جدا یې راوستو بل پروګرام ته اوس عملي درته کار کوم ډیسکټاپ دا افغان ما سره د وورډ شکل کې هم شته پی ډي اف کې هم سیو پبلش یې کراته ډایرکټ پبلش باندې کلیک کوو نو پی ډي اف ته جوړم شو پی ډي اف کې راخلاصېږي اوس د پی ډي اف کمال دا چې هر څوک پکې تغیرات نشي راوستلی کلپېږي ښه
تنا لوستلی شي د کتاب په شکل کېږي موږ سره پی ډي اف کې نور ډېر کمالات هم شته ستا دغه ډیټا ګډوډېږي نه مثلا دا ټیکسټ دې ځای نه دلته نشي راتللی دې ځای نه بره نشي تللی کلپ شي چې کله موږ کتاب مکمل کو باید پی ډي اف ته واړو صحیح ده او بل پی ډي اف کې که ته غواړې دغه حاشیې ورسره پرنټ کړي پرنټولی شي که نه غواړې مې پرنټوه په وډ کې بیا دا خبره نشته حاشیه درته حتمن راولي ما ورباندې کوشش کړې تا دا موږ ته تجربه شوې ده ښه دا حاشیه که ته ترې نه هلته هغه مرجنسي پر کې بیا درته راولي نه شي کولی او پی ډي اف کې بیا دغه سهولت شته دی نو دا ګوره دا ما سره پی ډي اف فایل شو رایټ کلیک ورباندې وکړم پراپرټیز ته ولاړ شم دا پی ډي اف دی صحیح ده دا اوس په وډ کې نه راخلاصېږي ډایرکټ دا بیل جدا شو جدا بیل پروګرام شو پی ډي اف ورته انسټال پی ډي اف ریډر ورته وایي دلته شته دی ما سره ښه بیا که پلس درته ولېږم زه به راشم دلته سافټویر ته او پی ډي اف ریډر که دا تا سره په کمپیوټر کې انسټال نه بیا دا فایل ته راخلاصولی هم نشي نشي خلاصولی ځکه دا کتاب شکل ته وړي او بل ښه والی دا ته موبایل کې کتلی شي څومره دنیا کې چې وسایل دي سکرینونه پی ډي مطلب آیفون شو ګلکسي شو ټولو کې هغه ته دا کتلی شي الکترونیک بوک دی نه جوړېږي برقي کتاب دی نه جوړېږي صحیح ده خو دا د پی ډي اف موږ سره کمال دی ښه بل یو بل څیز دی په همدې ایکسپورټ کې هغې ته ایکس پي ایس ویل کېږي نو دا ایکس پی ایس دا په وینډوز کې راځي یو جدا اپلیکیشن دی جدا پروګرام دی ته کولی شي همدغه فایل په ایکس پی ایس باندې خلاص کړي ګوره اوس دا ایکس پی ایس دی صحیح نه دا ایکس پی ایس هم چې دی عینن پی ډي اف غوندې دی خو دا د وینډوز کې خپله موږ سره راځي انسټالیشن ته ضرورت نه لري دغه فایل موږ ته د پی ډي اف غوندې کېږي کلپېږي تغیرات پکې څوک نشي راوستلی کلپ شي خو د دې کې سهولت په د ایکس پی ایس کې دا دی چې دا خپله په وینډوز کې راځي ښه ته بیا جدا ضرورت نه لري چې بل څه ورته انسټال کړي ښه دا د ایکسپورټ خبره وه له دې نه وروسته کلوز دی کلوز زمونږ او تاسو صرف دغه کوم موجوده ډاکومنټ هم چې خلاص کړی دا راته بندوي پروګرام نه بندوي راته دا اوس فلحال دا اوس چې مونږ کوم ځای کې کار کوو نو ګورئ کلوز is used to close to exit the current document اوسنی ډاکومنټ ته وځي نور ورډ د سره خلاص وي د دې شارټکټ دی کنټرول ایکس کنټرول ډبلیو ساري په ورډ کې په نورو پروګرامونو کې کنټرول سی ټي آر ایل جمع ډبلیو کنټرول ډبلیو شارټکټ نسبت پروګرام ته بیا تغیر کوي فرق کوي هر پروګرام کې فرق کوي صحیح نه کنټرول ډبلیو ما سره صرف څه شو او ډاکومنټ را سره کلوز شو مکمل ورډ پروګرام را سره کلوز نشو یا بدل تر راشي فایل ته ورته وی چې کلوز بس کلوز شو ما سره صحیح ده او بیا کنټرول او پریس کا راشه دلته دې باندې کلیک کا تاسو راغی د کلوز لپاره به الټ F4 د شارټکټ د چې بیخي دا پروګرام ته کلوز کی الټ F4 صحیح ده شارټکټ خدي چې موږ زده کوم راخې دي کمپیوټر له خاموش کولو لپاره مونږ دا وکړو هغه لپاره مونږ دا دی او هغه عمومي شارټکټ دی الټ F4 هر څه چې تاسو راخلاصي بندي ښه اوس دا خو کلوز شو اکاونټ ساری چې تاسو زه درس نشم درکولی انټرنیټ مونږ نه لرو دا مایکروسافټ کمپنۍ چې د ځان لپاره یو ویب سایټ لري ښه www.microsoft.com او دې کې ته ځان لپاره لکه د فیسبوک غوندې یو آی ډي جوړولی شي او چې کله هغه آی ډي دې جوړه کړه او ته غواړې چې هغې ته ور داخل شي ته به کوم ځای نه داخلیږي اکاونټ ته به داخلیږي او د دې ښه والی دا دی چې په دې ورډ په دې آفس کې څه نوي راځي مونږ ته هغه مونږ ته راډاونلوډېږي یا کولی شو راډاونلوډ یې کړو نو دا مونږ تاسو سره یو اکاونټ هم شته دی د آفس کمپنۍ د آفس لپاره مونږ تاسو د آفس پروګرام چې د دې لپاره د مایکروسافټ کمپنۍ اکاونټ هم جوړ کړی دی په دې کې یو آپشن دا ډېر مهم دی ته کولی شي دا د ورډ دا شکل ځان لپاره بدل کړې رنګ یې اوس کالرفول دی رنګه دی زه ورته یم ډارک ساده شو صحیح ده دې زه خوښوي داسې په دې شکل باندې وي ورډ مونږ سره په دې شکل باندې وي صحیح ده بیا راځي دلته مثلا
اکاونټ باندې کلیک کړئ چې وې داسې نه غواړم تیمز څه شو ختم شو ستران به دا کلوز کوم ساده شکل شو ها دا تیاره شو لکه ساده غوندې شکل ورته ورکړي دا موږ ورته دې نه چینجولی شو ښه که چېرته موږ دلته راشو او د اکاونټ باندې کلیک وکړو دلته د اپشن نه دوباره چینجولی شو لکه مخکې ما راوستو د اپشن به یې نه راکوو چې بیا کله د دې ځینې نه کېدو بیا به چېرته کې اپشن نه بیا د اپشن نه حتما راځي د سره ښه نو دلته ګورئ زه ورته یم چې کالرفول بېرته یې رنګه کړه یا ورته یم چې وایټ تنه او سپین دې وي هر څه دې داسې سپین ښکاره شي نو یا ورته یم چې نه د کمپنۍ شکل ته ویسه چې هغه بلو دی کوم رنګ دی کالرفول رنګه دی دا ها نو په اکاونټ کې دغه یو اپشن دلته اضافي ورکړی چې ته کله اکاونټ ولرې ساین ان باندې به کلیک کړې څه باندې ساین ان باندې تا سره به راشي هغه پیج ورته به داخل شي موډیم د لار نه خو بیا کېږي موډیم ورسل که وراشي ساین ان که موډیم لري کور کې ساین ان باندې کلیک وکړه که تا اکاونټ نه لري دلته کریټ اکاونټ بټن درکوي کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړه لاشه خپل نوم دې ورکړه والد صاحب لکه فیسبوک آی ډي غوندې دلته بیل آی ډي جوړېږي او خو بیل ویب سایټ دی فیسبوک دا بیل ویب سایټ دی مایکروسافټ بیل آی ډي جوړېږي خاص د مایکروسافټ آفیس پروګرامونو لپاره صحیح ده او دا آیکن دی موږ سره په مایکروسافټ آفیس کې دا شیان دي او که چېرته دا تاریخ تیر شي د دې ورډ بیا موږ ته هر وخت مسیج راکوي په عذابوي موږ نو د دې لپاره باید موږ کوډ یا سیریال نمبر ورکړو او هغه کوډ دلته چینج پروډکټ کی باندې موږ کلیک کوو او دلته به هغه کی ورکړي داسې یو کی موږ سره دا په سیډیانو باندې راځي او دا به ورکړي چې کی صحیح وي کنټینیو دوباره به اپډیټ شي دوباره به څه شي اپډیټ شي او دا د ورډ باره کې اضافي معلومات دي خو آفلاین کار نه کې انټرنیټ نه کار کوي ته په انټرنیټ صفحاتو ته ځي دلته لیکلي ده لرن مور اباوټ سپورټ بوډک آی ډي او داسې نور شیان ښه د دې نه وروسته آپشنې کې ډېرې کیسې دي ښه خو زه به تا ته مهمې آپشنې کومه اوس ځکه وخت نشته چې زما دون نه خالص دفتر کې زم چې په سړی کار وکړلی ها هغه بیا نور وخت سره ته په خپله زده کولی شي پلټنه کول زده کیږي د مختلفو ځایونو نه نو آپشن به سبا درته کار وکړم صحیح ده همدا یو درس دی یو لیکچر دی بس تا جنرال کې بیرې ډسپلې لږې آپشن دي درته کار کوم صحیح ده اوس مهمه دي استاد ډېر مهمه دي ځکه چې کله کله تا سره ورډ انسټال یو ځکه مشکل رامنځته کېږي نو ته به هغه کوم ځای نه حل کړې دوم د آپشن په ترو باندې به حل کړې آپشن یې دي چې ته مشکل د ورډ خپل د ورډ پروګرام حل کړې اوس که ستا آپشن یې زده نه او یو مشکل سره مخ شي په ورډ کې ته به دوباره بیا به سم نه انسټالې نو انسټالیشن څومره وخت نیسي نو هغې نه ښه دا دي چې زموږ د آپشن یې زده وي او د دې نه یو مشکل حل کړو اوس مګر لکه مثلا زه تاسو وایم دا شو میني ټول بار دا څه وظیفه لري ګوره هغه دغه سایز دی راوړی دا نه هغسې نه دی اوس ګوره لکه دا ځای ما داسې انتخاب کړې که نه بره دلته بل ټول بار راغی دا کله ورکې نه وي دا به ته کوم ځای نه راولي دا به راځي دلته آپشن سته آپشن ته به راشي او دلته که ټیک مارک نه وي ته که څومره مې اوسه انتخابات تا ته هغه میني ټول بار نه درکوي ګورې نه درکوي درته نو اوس که غواړې چې درته رافعال شي ته به آپشن ته راشي شو میني ټول بار باندې به کلیک وکړي او بیا به داسې انتخاب کړي نو تا ته بار یو ورکوټی بار راغی یا ټول بار راغی نو چې دې نه ته مکمل د دغه مینو کنټرول کولی شي د ټب د هوم ټب یا مثلا ګوره د دې افغان د فونټ زه چینجوم فونټ به تا نوټپډ ورپډ کې به دې ویلې وینډوز کې نو ګوره زه چې کله داسې راځم مثلا داسې زه انتخاب کوم ګوره دا برخه د دې فونټ زه چینجوم چې کله زه فونټ باندې داسې راځم دلته ماته ښیي چې د دې دا شکل دی د دې دا شکل دی د دې مخکې له دې نه چې هلته هغه کار وشي اول یې موقتي راته ښیي دې ته لایف ریویو وایي اوس دا لایف ریویو که ستا بنده شوي ته به یې کوم ځای نه راخلاصې د آپشن نه به یې خلاصې یعنې به لایف ریویو ایسته که ماته نو اوس ګوره زه چې څومره په دې باندې ودرېږم هلته ماته نه ښیي ستا پام پریویو بنده شوې که نه نو پریویو به مونږ راخلاصو نو آپشن یې داسې مهمې نو ډېر مهم خبرې دي پکې ښه نو زه به تا ته هغه مهم شیان چې کوم ډېر ضروري هغه به درته کار وکړم صحیح ده نو سبا انشاءالله جنرال یو ورځ کې درته آپشن کوم ډېر دي نن دغه کوم یم ټبونه به انشاءالله زر مخکې ځي تشویش مه کوه